سلامونه ملګرو، ته مو دروغ او جوړ وای. دغه دوستانو یو حقیقي ټلګرام روباټ ده چې تاسو د ویډرا ثبوتونه هم دوستانو کتلی شئ. دلته چې موږ ملګرو دوستانو چې ویډراوې هم کړي دغه تاسو کتلی شئ. نو څنګه دوستانو په دې کې کار وکړو، څنګه پکې پیسې ګټلی شو دوستانو. نو په دې کې په فري ډول تاسو پیسې ګټلی شئ، په ټاسکو بشپړ ډول تر څنګ اعلاناتو کتلو باندې فری هم پیسې ورکوي. هغه دوستانو ګټې کموي لکه څه ناڅه اندازه، خو همدغه شان دوستانو تاسو ته په ټاسکونو او اعلاناتو کتلو باندې ډېرې زیاتې پیسې درکوي. لینک د یوټیوب په ډسکرپشن کې هم شته دوستانو، زموږ ټلګرام چینل او زموږ وټساف ګروپ کې هم شته دی چې په کامنټ کې هم لینکونه شته او ډسکرپشن کې هم شته دوستانو. تاسو به لاړ شئ، لږ باندې به کلیک ورته واخلئ. ها نو دوستانو په دغه ډول باندې دوستانو تاسو ته راخلاصېږي د دې صفحه، او په دې کې لاندې دوستانو 5 اپشن چې بیلانس دی، ایرن دی، څنګه ریفرلز دی او بورډ دوستانو څنګه پروفایل دی. او دغه دوستانو تاسو لپاره پروفایل ښکاري چې دغه ستاسو خپل پروفایل دی دوستانو. په دې کې تاسو ته ریفرل هم ښایي، هر څه درته ښایي چې دا ستاسو اکاونټ دوستانو. او په بیلانس کې دوستانو دغه مکمل بیلانس ارزښت یو سمال 0 دی او ډیپوزیټ بیلانس هم 0 دی. تاسو پانګونه هېڅ هم ورته مه کوئ. همدغه شان دوستانو تاسو ته فري ټاسکونه درکوي چې دغه ارننګ 14 ډې دا کوم کمپلیټ ټاسکونه چې تاسو هغه مکمل دوستانو تاسو ته ښایي څومره ټاسکونه تاسو کمپلیټ کړل. څنګه ترانزیکشن دی چې دا تاسو مثلا پانګونه کړې، خو پانګونه تاسو مه کوئ. تاسو ته پانګونې توصیه هم نه کوم دوستانو، ځکه چې دغه تر ډېره وخت هم بواري نه وي دوستانو. خو په دې کې ستاسو دوستانو ټاسکونه هم راځي، تاسو پکې ټاسکونه برابروئ. ایرن برخه دی، راشئ په دغه ایرن برخه دوستانو کلیک ورته واخلئ. نو دغه دوستانو څه کتلی شئ وایي زموږ دغه ټویټر دوستانو در سره فالو کړئ. تاسو به 0.006 USDT دوستانو درکوي. راځو په دغه سټارټ باندې ما کلیک ورته واخلئ دوستانو، او لږ به ورته منتظر شئ تر څو دغه ټاک دوستانو موږ کمپلیټ کړو. دغه وایي تاسو موږ ټویټر در سره فالو کړئ دوستانو. له دې نه زه اوس بیک راغلم، شاته لږ انتظار کوم دغه یو 15 سیکنډه چې دغه برابر شي، دغه پور پای ته ورسېږي. نو دغه یو 2 سیکنډ دوستانو پاتې شه. راځو په دغه کلیم باندې به کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په کلیم کلیک دوستانو ورته واخیستل، دغه ټاسک دوستانو موږ سره کمپلیټ شو. راځو اوس کوم اپشن ته تاسو کتلی شئ، موږ سره 0.006 USDT دوستانو برابر شول په دغه ځای کې. نو په دغه ځای کې دوستانو تاسو ته نور ټاسکونه هم درکوي چې تقریبا اوس 8 ټاسکونه اویلیبل دي. موږ یو کمپلیټ کړی دی. راځو مثلا دغه چینل ته دوستانو په دغه برخه باندې کلیک ورته اخلو. په دې کې هم ټاسکونه دي. راځو دغه ټاسک هم دوستانو کمپلیټوو، لږ انتظار ورته باسو تر څو دغه ټاسک موږ سره کمپلیټ شي. د دوی دوستانو په دغه چینل کې دوستانو موږ تاسو ورته جوین کیږو. کله چې په دې کې ورته جوین شو، راځو په دغه برخه کې دوستانو موږ تاسو دغه کله چې ویریفای شي دغه دوستانو کلیم کوو، لږ منتظر کوو. دغه ټاسک هم دوستانو موږ سره کمپلیټ شو. دغه مکمل دوستانو په همدغه طریقه کوم دغه تاسو همدغه ډول دوستانو ترتیب ښه دوستانو. موږ د دغه چینل برخې ټاسکونه دوستانو مکمل کمپلیټ کړه. زه بیلانس ته راځو. موږ بیلانس ګورو، تاسو کتلی شئ 0.034 دغه سنټ دوستانو ټوکن یعنې سنټ دوستانو موږ ترلاسه کړل ډالر. نو راځم په دغه ایرن برخه باندې دوستانو کلیک اخلم، او په دغه کې دغه ګروپ کې هم ګورو. په دغه ګروپ کې هم نشته، له موږ سره په بورډ کې ټاسکونه ګورو. ها په بورډ کې هم یو ټاسک دوستانو. راځو په دغه سټارټ باندې به کلیک ورته واخلئ. دوی کله مو چې کلیک ورته واخیسته، اوس ګورو په دغه دوستانو دوی یورو سټار بورډ دوستانو په دې کې هم ورته جوین کیږو. کله چې ورته جوین شو دوستانو، نو په دې کې هم موږ تاسو دغه ټاسک کله کمپلیټ کړو دوستانو 0.002 سنټ راکوي. نو دغه د دوستانو د دوی بورډ دغه راځو مثلا په دې کې هم لږ کار کوو تر څو دغه ټاسکونه دوستانو موږ دغه ټاسک کمپلیټ شي. کله دوستانو ورکه جوین شي او دغه یو 2 دقیقې وروسته به دغه ټاسک تاسو ته کمپلیټ شي. راځو په همدغه کلیم باندې کلیک اخلو. 8 ټاسکه دوستانو زموږ کمپلیټ شول. او راځو په دغه پوسټ برخې ته. په دې کې به موږ ګورو چې ټاسکونه شته دي او که نه. ښه نور ټاسکونه دوستانو نشته دي. دغه بیلانس برخې ته راځو. 0.04 دوستانو موږ سره پوره شول. راځو دغه دوستانو د ریفرلز برخه ده. کله تاسو راشئ او دغه لینک در سره کاپي کړئ او نورو دوستانو ملګرو ته ولېږئ، هغه هم راځي. او دوستانو په دې کې به اکاونټ جوړوي چې تاسو ته هم دا دوی په سر دوستانو خپلې پیسې درکوي، خپل کمیشن دوستانو درکوي. تر څنګ دغه د بورډ برخه دوستانو دغه د بورډ برخه دی. په دې کې هم داسې خاص څه به دوستانو دغه کسان چې څومره پکې ټاپ کې روان دي او چا ډېر ډالر دوستانو پکې ګټلي دي مکمل دي. او تر څنګ دغه د ورځې
کار د څومره خلکو دوستانو د ورځې ګټلې دي او دغه دوستانو د هفتې دی او دغه آل ټایم دی، یعنې مکمل هر وخت څومره کار کوي. رینکینګ نه دوستانو دغه کسان په دې کې تاسو کتلی شئ لومړی مقام هم تر 2 مقام پورې تاسو غواړئ خپل ځان هم په دې کې دوستانو تاسو معلومولی شئ چې په 2 مقام کې تاسو راغلي او څومره ډېرې پیسې مو دوستانو په دې کې ګټلې دي چې دغه ټاپ 3 کسان هم تاسو دوستانو کتلی شئ چې 1.33 USDT او 95.02 ته یې ګټلې دي. نو دوستانو همدغه یې طریقه وه چې څنګه دوستانو په دې کې کار وکړو، څنګه پیسې ترې وګټو. د ویډرا لپاره دوستانو تاسو به راشئ دغه ښه دوستانو ما سره یو تقریبا 12 سنټه راسره دي چې ما دا یوه ورځ کې دوستانو دغه برابر کړل. نو دغه زه دوستانو اوس ویډرا کوم. د ویډرا لپاره راځو په همدغه ویډرا آپشن باندې کلیک اخلو. کله هم چې په دې دوستانو کلیک ورته واخیستلو په دغه ځای کې دوستانو موږ نه USDT بینیفیشل ادرس دوستان غواړي. نو راځو دغه موږ تاسو دوستانو په دغه ټوکن ماکس باندې کلیک ورته اخلو. نو 0.1 سنټ نه کم ویډرا نه کېږي، $1 هم کولی شئ، 15 هم کولی شئ دوستانو. نو راځو تاسو دوستانو دلته اوس هغه ادرس ورته پیسټ. زه دوستانو لومړی راځم باینانس ته او باینانس کې دغه په اډ پوینټ دوستانو په دې باندې کلیک ورته اخلم. کله هم چې په دې کلیک ورته واخیستلو نو په دغه کې دوستانو راځو بای وید البته دغه لاندې اون او انچینه ډیپوزیټ دوستانو په دغه باندې کلیک ورته اخلو. کله هم چې دوستانو په دې کلیک ورته واخیستلو دغه پیسې لومړی ګورو چې باینانس ایکسچینج ته ځي او که نه ځي. USDT دوستانو انتخابوو. په USDT کې دوستانو موږ تاسو دغه ما تاسو ته وړاندې ویلو چې په بینیفیشل دوستانو موږ تاسو دغه لالېږو. نو دغه دوستانو دغه لینک را کاپي کوو. راځو کاپي دوستانو کاپي باندې کلیک ورته اخلو او دغه ځای کې دغه لینک دوستانو ورته پیسټ کوو. راځو ویډرا دوستانو ویډرا باندې کلیک ورته اخلو. ښه په دغه ځای کې موږ ته وایي چې پلیز ډبل چیک یور اډرس. نو نه پوهېږم چې موږ ادرس کې ښه وایي دغه ادرس دوستانو تاسو یو وار چیک کړئ، مکمل یې چیک کړئ چې داسې نه غلط ادرس تاسو ته پیسې لاړې نه شي. راځو دوستانو کنفرم سینډ ریکویسټ باندې کلیک کوو. دغه ریکویسټ دوستانو کوو. ویډرا چې دی ریکویسټ دوستانو وشولو نو دغه ویډرا به موږ ته دوستانو را رسېږي. لږ څه نه څه وخت به دوستانو وغواړي. نو وبګورو چې دغه ویډرا موږ باینانس اکاونټ ته دوستانو څه وخت را رسېږي. نو دوستانو دلته موږ ته هم نوټیفیکیشن راکوي. ما سره په دغه باینانس کې 4.99 USDT دی او 12 سنټه به نور هم ورته راشي. موږ دوستانو دغه لږ پسې ریفرش کوو او ګورو چې څه وخت ویډرا ته نه رسېږي، یا شاید ویډرا وروسته راورسېږي یا 4 ساعته وروسته. او زه تر ویډیو سکیپ کوم. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما ته دغه ویډرا راورسېدله او زه پورته راځم. همدغه دوستانو اتومات یو 3 دقیقو کې ویډرا موږ ته رارسېږي. تاسو کتلی چې USDT ډیپوزیټ سکسسفول شو دوستانو. یو 12 سنټه شول چې دغه ما هغه ته ولېږل باینانس دوستانو. لومړی پروسس خلات کې وو او له پروسس خلات نه دوستانو ووتل. دغه ډایرکټ ما ته دوستانو ویډرا شول. تاسو خپل هم د دې ثبوت دوستانو دغه دی کتلی شئ. راځم ټلګرام روباټ کې دوستانو تاسو ته اوس دلته ښایم. دغه ځای کې هم دوستانو تاسو کتلی شئ. اوس به وګورئ نیټ لږ څه ضعیفه ده دوستانو. 12 سنټه زما دغه روباټ نه دوستانو دلته کم شول. زه راځم ویډرا ته دوستانو. لاندې تاسو ته کتلی شئ دغه دی دغه ارډاپ نه دوستانو موږ ویډرا چې دی هغه بالکل سکسسفول شوی دی دوستانو او تللی دی. هغه باینانس دوستانو دلته هم تاسو کتلی شئ دغه دی 12 سنټه دوستانو موږ ته را رسېدلي دي. دلته هم موږ ته دوستانو دغه میسیج راکړی. ما سره دوستانو 4.4 سنټه تاسو ته ما هلته وښودل. 4.9 دوستانو چې اوس 15.8 شول دوستانو. دغه مکمل ټوکن چې کوم دي دوستانو دغه موږ ته راورسېدل او دلته هم تاسو یو میسیج ښایم دوستانو. نو دا دوستانو نوی ټلګرام روباټ تاسو ما معرفي کړو د ویډرا ثبوت سره چې ما خپل هم دوستانو پیسې ترې ولېږلې. نو تاسو هم دوستانو په همدغه طریقه کولی شئ له دې څخه دوستانو پیسې ولېږئ. صرف ټاسکونه کمپلیټوئ او ملګري که انوایټوئ دوستانو هغه خو ستاسو اضافي ګټه ده. که نه دوستانو تاسو خپل ټاسکونه کمپلیټوئ. د ټاسک په کمپلیټولو هم دوستانو تاسو ته ښه ګټه دوستانو درکوي، ځکه چې هره ورځ په دې کې نوي نوي ټاسکونه وي. څومره دوستانو تاسو کار په دې کې کوئ او څومره زیات ملګري چې دعوت کوئ هغې نه بیا زیاته ګټه دوستانو درکوي. او ټاسکونه خو چې دي هغه د دوی فري برخه دوستانو هغه فري دي چې ستاسو ته هغه باندې فري USDT دوستانو درکوي. نو ویډیو دوستانو تر همدې ځایه خوښي مې لایک او له ملګرو سره هم شیر کړئ.